د دې نه علاوه بل تعمیر چې بیا کړی دی هغه قریشو کړو او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 15 کاله مخکې او دا په دې صورت کې وکړو چې خانه کعبه دیوالونه بالکل تاویدل خراب شیو تر دې پورې چې برابر قنترون کې ناستا نو ګټه وکړه تاویدي نو بیا دوی مشوره وکړه چې دا کور تعمیر کو دوباره جوړو لیکن دې لپاره پیسو ضرورت دی او دې لپاره د مال ضرورت دی نو هغه ټیم کې یو جهاز په سمندر کې روانه غرق شو او هغه جهاز چې موږ ملبه بار تر وخت لا چلته د کفار مشرکین د پته ولګید لاړ هغه پرځان قیمت منه هغه شی واغست او هغه مال ولا راړو اوس چې کله دا تیار شو نو بیا د خیال کې ذهن کې راغی چې بدار تعویض وکړو دی منه گزار سوک کوي ځکه دا خو محترم ځای دی دا خو د عظمت والا ځای دی چې د الله عذاب موږ باندې را نشي نو یو کس پکې راغی هغه الله تبارک وتعالى منتشره خودلې ده لہذا زدا سکومه د ورته ووم نو یو ګټه د نواغه سوچته کوي هغه ګټه واپس لاړ په خپل ځای باندې بیا ولګېدو نو تو وخلو یې د لاړ بل ورځ باندې ولید بن مغیره ډیر هغه او دو کودال واغستو او دا کور ارته ور شروع کړو هغه تاویدل شروع شلو نو شپې خلق او بیا دوه چا لاسکونه یریدل چې کې دې شپې د باندې عذاب راشي کسار دې ژوندې نو موږ به سره کار وکړو ژوندې نو موږ به کار نکو نو سار ټیم کې ولید بن مغیره خو حشاش بشاش کو نه راو تراغه نو دې خلکو دا خیال کو چې اوس الله طرف نه دا امر دی چې خپل دا کور دوباره مون تعمیر وکړو لہذا غیله لپاره پیسې د حلال او روپې و د حرام بګ نه لګوي د حلال پیسې و دې کې لګو نو هغه کې بیا دا تعمیر دو قریش وکړو او تعمیری بیا مربکو بار حتیمی سره چکم دی بار ته پرې خدا دروازه چکم دی هغه ولا اوچته کړلې اوچته دروازه پرې خدا او فټه اوچته دی لپاره چې سبا مونږ رازو زمون قریش په لاس کې بار سره موجودي مونږ بدن خپل مرزه سره رازو چا بیان مونږ سکه بل چاله بنور کو زمون 14 په بده کې دنه قائمي او دنه په کې پاس دی کې چت په ولګو مخ کې چت نو پای کې دنه دوستنه دوه لیونو غستنه ولګول په خاوه چې کورونه جوړو بنچ پر لګاو لاندې ودستنه لګولې درستنه یو اورته درستنه بل غاړه ته دای په کې ولګولې روستو زمانه کې بیا صرف درستنه پاتې شته د شپکستنه هغه ختمې شي درستنه اوس موجود دي او هغه د عودونه جوړ کړی شوی دي او هغه کې بیا اس فرق کوم دی هغه راغلی سوال له سوا کاله په تیر شلو چې هغه قشان ته هغه تعمیر ده لپاسه پچت بیا د قریش مکه واچو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها دوی چې زما زړه غواړي چې دا ز اقشان ته جوړ کوم څنګه چې ابراهیم علیه السلام دا خانه کعبه جوړ کړی دا لیکن استاد قوم نه یریګم دومره اوسو د جاهلیت زمانه تیر شوی دا چې د دو بیا چکم دی ګمرا نشي د دې وجه زړه کې دا یا ورمانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا لاړ د نبی علیه السلام بیبي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها خریو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چونکه دا حدیثونه اوریدو او د نبی علیه السلام هغه خواهش او معلومو دغه دی وجنا دا کارو کو چې کله دی هغه حاکم شغه من قبضه وکړه نو دو خانه کعبه روانه کړه او دغه نه رسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ځکه واو د ابراهیم علیه السلام چې کوم بنا او هغه مطابق تعمیر وکړو د دروازه کې پکې پرې خې یو دروازه نونوتو د پاره بل دروازه مغربي طرف ته هغه دغه نه وته د پاره او دا اسبکه دا کوز کړلې پر اوچت نه وي او دې سره سره لا پاسه چت دای پکې جوړ کو او خانه کعبه باندې پاسه غلاف او خجو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا خواهش چې کله پوره شو نو پلا حجاج بن تپته ولګی دا حجاج بن یوسف ته هغه د دې گورنر مقرر شو هغه بادشاہ ته اطلاع ورکړه بادشاہ وته وی چې لاش د باندې حمله کو د قتل کا او حجاج قسم وخوړو ته سو پورې چې د لاش ماته نه ملای اطلاع ماته نه ملای په با ډوډۍ نو خورم او ترغه پورې بز خپل بیان خو د نزدیکي هم نه تر د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کړي شو دغه طرف نه گورنران ناغلو فوجان ناغلو نو د بیا بادشاہ ته خط ولېږه چې اوس دغه د خو خانه کعبه کې تعمیر کې فرق راوښته دي بادشاہ وته وی چې هغه دوباره مخینه تعمیر باندې جوړه کا او د بیا ونه کړل او د قریش مکه چې کوم تعمیر هغه دغه مطابق دا تعمیر دوباره وکړو دغه نه رستو بیا چې بل بادشاہ راغی نو هغه امام مالک رحمت الله علیه څنګه خط ولېږه لاړل تاسو ته نو کو چا دا مونږ روانه کو او دوباره جوړ کو نو غو نه دا بار بادشاہ د پاره کینونه جوړ شي ار یو برازي یو برواني یو شنت جوړي بل جوړي بل شان درې هاذا انده قیامت پورې فتوی ولا غولا چې دې روانو سره حرام دي ته بندل اس کوي
دا تعمیر د قریش چې کوم او د قریش کوم طرز باندې واقع طرز باندې نه هم دا او په دې کې الله تبارک وتعالى حکمت نن بسوک له خانه کعبه کې دنه به مسکو نن چې حتیم کې دنه موضوع کې گویا د خانه کعبه کې دنه موز دي عام مسلمانانو د لپاره حتیم الله تبارک وتعالى غبار پرې خدو چا کې غاړه د لګله دیوال ور دي غون باغ د ټول خانه کعبه سوا اوس لاندې کړي دا هغه ټیم کې مال کمو ورس بیا مال قریش څخه ډېر راغی مال ډېرو لیکن نسو بیا پکې دا چا فرق نه دی راوي شي خانه کعبه موږ څنګه دا موجود ده د الله تبارک وتعالى کور دی